از خانه حرکت کردم رفتم طرف خانه اندیوالمشان. اونجا اندیوالم نبود، پس می آمدم میرفتم پشت اندیوالم، موتر کلی انداختم رفتم اندیوالای ما گرفتم. پس که آمدیم طرف چوک میدان هوایی ما را امارات گرفت آورد اینجا. بندر موترش روز پنجشنبه سارقین از پیشوی دروازه اولی برده بودن و من رفتم در حوزه دوم امنیتی پلیس اطلاع دادم به همکاری پرسنل و مجاهدین حوزه دوم امنیتی. موتر مذکور در چک پوینت قلعه قلمامد گرفتار شد و سارقین هم به دست نیروهای امنیتی افتید. و امروز آمدم روز یکشنبه در قماندانی امنیت توسط پرسنل‌های امنیت داخلی مربوطه میخوایم امروز موتر خود تسلیم شوم. از مجاهدین امارت اسلامی افغانستان بخصوص پرسنل‌های همیشه بیدار امارت اسلامی افغانستان و حوزه دوم امنیتی از همه آنها تشکری خاص دارم که همیشه بیدار و در خدمت مردم هستند. یو نو کورولا ډوله موټر چې سارقین غلو غلا کړی و د کوشانیانو په ساحه کې. پس له دې چې مجاهدینو ته الحمدلله د موږ امنیتي ځواکو ته اطلاع حاصله سوه نو فورا موږ لاس په کار سولو او درې تنه غله مسلح هم ګرفتاره کړو. د بلخ ولایت امنیه قماندانۍ مجاهدینو په لسم حوزه کې چې کوم وخت غلو د وطنوالو څخه یو موټر واخیستی په هغه وخت کې موږ ته معلومات راکړل شو. موږ خپل په چکپاینو پر مجاهدینو باندې غږ وکړ. تقریبا داسې پر یو 3 بجې وې چې د مسلح غلو د موټر واخیستی نو مجاهدین پسې سرک سوه په پیسې سوه. په یو ساعت کې د موټر سره غله چې 3 کسان وه هغه هم ګرفتاره سوه. موټر هم الحمدلله ونیول سو او اوس د دې د بندیان د موږ سره شته چې دوی به خپل په هغه باندې اعتراف هم کوي خپل په جرم باندې او موټر ما خپل مالکان ته وسپارئ. ټول ولس ته د اطمینان ورکوو چې پر وخت باندې موږ ته معلومات راکول شي په یو صورت صورتو به زموږ څخه مجرم ولاړ نه شي او موږ خوشحاله په دې چې موږ ته هر وخت د ژر اطلاع راکول شي. نو انشاءالله که خدای وکړي چې پر وخت اطلاع راکول شي پر وخت باندې زموږ مجاهدین هغه کار ته رسېدګي ډېر په هوسایي کول شي لکه دغه کار ته چې وکړله.